امپراتور پنځمه برخه. د لوی امپراتور د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله جل جلاله مو خوشحاله لره. زه محسن احسان یو ځل بیا د لوی امپراتور د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه هم تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېر برخه کې مو اوریدل چې احمد خان ویل د غزني حکمران چې خپل ځان د ماتې په حالت کې ولید نو تسلیم سو، او په دې ډول په ډیرو لږو تلفاتو سره غزني ونیوی. د غزني په نیولو سره مو زیات شمېر وسایل لاسته راغلل، او د دې ځای عسکر مو هم د امر تابع شول. له دې څخه وروسته مو مخه کړه د کابل پر طرف. د کابل والي چې زما د ورتلو پیغام ولید د چې نور څه وسول د به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د کابل والي چې زما د ورتلو پیغام ولید بغیر د ځواب رالېږلو نه په تېښته بریالی شو. کله چې موږ له خبر راغلی چې د کابل ښار وزګار دی، نو د خپلو ټولو عسکرو سره یو ځای د کابل پر طرف روان شو. د خپل تعداد عسکرو سره کابل په ښار ورننوتلو. هر پارسیوان او هر پښتون به راته حیران کتل. فکر کوم تر ډېره وخته د غلامۍ په تیارو کې ژوند کړی و، اوس ورته د خپلواکۍ ژوند نوی ډول معلومېده. خو یو مهمه خبره دا ده چې چا ټول عمر په غلامۍ کې تېر کړی وي، هغوی ته د خپلواکۍ ژوند هېڅ معنا نه لري. دا خلک هم همداسې وو. خو له دې څخه وروسته هېڅ افغان هم د غلامۍ فکر لا نه وهه، بلکې نور ډېر خلک یې غلامان تېر شول. کابل مو هم لاس ته ولوېد، او ویل کېده چې ننګرهار کې هم څوک نشته تر څو د احمد خان مقابله وکړي. ځکه مې ننګرهار ته د پوځ یوه برخه ولېږله. زه ډېر ستړی وم، ځکه مې یو څه وخت په کابل کې دمه وکړم، او پوځ مو هم همدلته پاتې شو. له یو څه وخته کېدلو وروسته ما سره د خپل پوځ چې ډېر پکې د نورو قومونو خلک وو د ننګرهار په لور روان شو، او په ننګرهار کې مو د شینوارو او خوږیاڼو خلکو ډېر ښه استقبال وکړ. له ننګرهاره مو طرحه جوړه کړه تر څو پېښور د نادري حکیم ناصر خان څخه آزاد کړو، چې د کابل والي او د تیموري دولت مشر هم پېښور ته په تېښته بریالی سوی و. واقعا په ننګرهار کې د شینوارو او خوږیاڼو خلک ښه مېلمهپاله خلک دي. موږ ډېره ښه مېلمهپالنه وکړه، که څه هم موږ چې هر وخت هر څه د خوراک څخه برابرولی شوی، ځکه چې له دې وروسته به په ننګرهار کې هم د احمد خان سکه چلېده. خو نه دې خلکو خپله غریبي کې موږ ته او زما پوځ ته ښه پوره مېلمستیا وکړه. په شینوارو کې اکثره کلي یو لوی چنار لري چې د ډېرو پخوانه همدې خلکو ته پاتې دی، او دوی هم له سوري څخه استفاده کوي. زه هم د خپلو منصحبانو او قمندانانو سره یو ځای د ننګرهار د خلکو سره د دې چنار د سوري لاندې په زوړ پوځي ناست وم. واقعا د ننګرهار په سخته ګرمي کې دې چنارونو واورینه هوا لاندې د الله تعالی بندګانو ته رارسوله. د شینوارو خلک ډېر د مجلس او د جرګو خلک دي. پلن پټکي تړي، یو واسکټ د پلاس څخه په میراث ورپاتې دی، او سپینه ګرده خولۍ په ټنډه باندې ږدي. واقعا چې زما د دې خلکو دود او دستور ډېر خوښ شو. د دې ورځې په سبا موږ ټول تللو پېښور ته د جنګ لپاره. د دې ځای خلکو راته ډېره صفتونه وکړل، بلکې بیخي کلک سول. ویل یې که پاتې شئ موږ به ډېر خوشحاله سو. واقعا چې د پښتنو نوم به همدغسې غیرتي خلکو آباد دی. بس د دې ځای څخه ولاړو او د پېښور ښار به محاصره کړ. خو دښمن ډېر چالاکه و، ځکه مخکې ور نه رغلو. تیموري او نادري حکیمانو زموږ سره ښه پوره د جګړې لپاره ځان اماده کړی و. بس نه کېده. تیموري او نادري حکمرانانو ته مو خطونه ولېږل، خو د خط وړونکو سرونه یې له تن څخه جلا کړل. دې بې غیرته کار یې سخته غوسه راوسته، او د ټولو پښتنو وینه ورته په جوش کې راغله. پښتانه بغیر له امر څخه د پېښور په ښار ننوتل، او هر عسکر به یې له تیږې تېراوه. هر پښتون سره دوه نیزې په لاس کې وې، او لکه د زمري په شان د دښمن په لښکرو ځان ته ورګډېده، او روغ به ترې راوته. په ډېر لږ وخت کې مو صدر او مردان ونیوه، او کله چې تیموري واکمن وکتل حکومت پرې چپا شو، نو تېښته یې غوره لاره وبلله. د ناصر خان سره هند ته وتښتېده. تر اټک سینده پورې مو خپل لښکرې ورسولې، او غنایم مو بیخي ډېر ترلاسه کړل، ځکه چې تیموري واکمن ته د هند له طرفه ډېر څه پخوا رالېږل سوي وو، او هغه ټول زموږ په لاس راغلل. اوس نو موږ د ټولو پښتنو سیمې ونیولې، او د همدې ځای مو تر اخره پورې د افغانستان سرحد وټاکه، ځکه چې د پښتنو قبایل تر همدې ځایه پورې میشت وو. زه په پېښور کې پاتې سوم. واقعا د پېښور خلک ډېر عاجز خلک دي. که مو ضرر ونه رسوه هېڅ کار نه درسره لري. زما اراده وه تر څو ولاړ شم بېرته کندهار ته، ځکه چې په کندهار کې د تیمور په وړاندې یو څه لنډغر راپاڅېدلي وو، او دلته هم راته د لاهور والي د سولې وعده راکړې وه. هر کله چې مې ځان اماده کړ تر څو کندهار ته ولاړ شم، یو دم د لاهور والي جګړې ته رامخته سو. فکر کوم د تیمور په وړاندې هم مشکل همدې د لاهور والي جوړ کړی و، ځکه په همدا سخت وخت کې جنګ ته راوړاندې شو. تاسې به وایئ چې تیمور څوک و؟ تیمور زما زوی دی، او زما د راتلو څخه وروسته د کندهار خلکو هغه خپل مشر په توګه منلی دی، او د چنا په سیمه کې د لاهور والي د جګړې وړاندیز وکړ. په دې شپو کې سیند سخت مست و. د سپو اوازونه په دریم کلي کې اورېدل کېده، ځکه نو په سیند نشو اورېدلی. د لاهور والي ډېر هوښیار و، ځکه د چناب صاحب د جګړې ځای وټاکه تر څو موږ د سیند څخه په وتلو کې مشغول سو، او هغوی راباندې د توپ ځواک په وسیله ورونه بل کړي. خو موږ هم د ابشار په ځواکونو کې زده کړی وم، او د دې معلومات راته سل په سلو کې وو چې د یوې ناکامۍ سره ټوله امپراتوري ړنګېدلی شي، ځکه د چناب ساحل په پورته خوا د چناب سیمې ته ورداخل سو، او د شا له طرفه مو د لاهور ټول پوځ تېس
تسمینس کړ. د لاهور والی شاهنواز چې کله پوه شو چې د شا لخوا پر برید شوی سم د وارې د جګړې ډګر پرېښود او ډیلي ته په تیښته بریالی سو. د شاهنواز پوځ هم د شاهنواز په تیښته سره ټول تسلیم سو او په خپل پوره تکتیک سره مو لاهور هم لاس راغی. مغولي بادشاه چې زموږ له دومره تیزو فتوحات څخه خبر شو نو له هند څخه خپل ځای شهزاده احمد شاه د سلزریزه کسیز لشکر سره چې په پوره وسلو او هر ډول توپونو سمبالو زموږ طرف ته راولېږه. زه له دې څخه بیخي خبر نه وم چې شهزاده احمد شاه را روان دی که نه موږ به ورته پوره امادګي نیولې وای. خو یو ناڅاپه یې برید وکړ. په 1161 کال کې په مانپور او مالپور کې د دواړو لورو لخوا جګړه ونښته. پښتانه سخت وځپل. زما هم په دې جګړه کې لاس جوبل سو. ډېر تاوان دې جګړې ته راورسوه او پوهېدم چې نور هم را رسوي. د هند صدراعظم قمرالدین په وژلو سره د پښتنو مورال لوړ شو. خو د قمرالدین وروسته زوی د پوځ مشر پر غاړه واخیستل. هر کله چې زموږ په لوی خیمه ور ولګېده او د باتورو پر ګودام هم توپ ولګېده نور نو پښتانه د جګړې قابل پاتې نشول. ځکه د شپې د ختمېدلو پر مهال شاتګ وکړ او بیرته د جناب ته ساحل څخه راواوښتل. خو شهزاده احمد شاه د سولې پیغام راولېږه او موږ هم ومنلو. دا وخت د سولې نه و خو د دوی د سولې علت دا و چې په هند کې محمد شاه ګورګاني ناروغ شو او موږ په کندهار کې هم د لقمان خان د تیمورشاه په وړاندې بغاوت کړی و. زه راغلم کندهار ته بیخي مې ذهني حالت خراب و. خراسان د لقمان خان کور ته ورغلم. له کوره مې راوباسلو او د ټولو کندهاریانو په مخ کې مې خبرې ورته وکړې. ورته مې وویل زما سره د هند خلک د لاهور خلک سوله کوي او خپل ورور مې راپاسېږي دلته راسره شر کوي. ولې ته نه ګورې چې خپلواکي مو لاسته راغله؟ ولې د خپل وطن د خپلواکي په اهمیت نه پوهېږئ؟ تاسې تکړه شئ بیرون ووځئ او د جګړې له اړخه بیرون سیمې د افغانستان په لوی امپراتورۍ کې شاملې کړئ تر څو راتلونکي نسل خو درباندې افتخار وکړي. تاسې چې لږ زور پیدا کړئ بیا مو خپل ورور رانیولی وي. له همدې څخه غچ اخلئ. ای پښتنو یو ځای شئ د بهرانیانو لپاره او جګړه له خپل وطن څخه لرې وباسئ. خپل وطن ته کار وکړئ. مدرسې پکې جوړ کړئ. نور د علم لپاره کار وکړئ. اوس نو بهرانیان احمقان دي. تاسې هوښیاران شئ. هر څوک غواړي چې جګړه وکړي او ډېر شوق یې وي راضي دي. ما سره د خپل وطن سره بهر ډېر زیاتو عسکرو ته اړتیا لرم. د دې خبرو په کولو سره ټول کندهار کې بغاوت کوونکي ورک شول. ځکه نو زه بیرته روان شوم د لاهور په لور. خو لاهور یې میرمنو ته سپارلی و. والی یې هم میرمنو و. میرمنو د جګړې څخه ډډه وکړه او ویلې چې هر ډول لاره غواړې در سره یې منم بس د جګړې څخه تېر شئ. ځکه نو زه د ننګرهار او پېښور په منځ لاره سیده لاهور ته ولاړم. د میرمنو سره کښېناستم. د ګجرات، سیالکوټ، پنجاب، اورنګاباد او امرستر مالیت چې 14 لکه کېدل په میرمنو موږ کښېښودل. په هر کال کې باید د احمد شاهي اعلی دیوان ته ورسوي. له دې څخه وروسته موږ هم یو 2 کاله ښه په ارامه په کندهار واکمني وکړه. خو په 1163 هجري کال کې امیر عالم د هرات په لوري مخه کړه او د هرات والي ورته هرات پرېښود. امیر عالم هرات ونیوه. ما ورته صبر وکړ ځکه امکان لري چې بیرته هرات پرېږدي. خو امیر عالم په نیمه پوه نه شو. ما هم 25,000 کسیز لښکر مخ کړ تر څو ورته وښایم چې د افغانستان خاوره دومره سپکه نه ده چې نور پرې اغیار قدم کښېږدي. د هرات ولایت مو ګیر چاپېره کلابند کړ. خالي تجاران او افغان مسافرین مو پرېښودل. نور په نوم پارسي مو نه پرېښوده تر څو دننه پارسیان ته ګټه ورسوي. 4 میاشتې کېدلې چې هرات زموږ یو څو نفرو محاصره کړی و. اوس ورته پوره 25,000 کسیز پوځ راغلی و. ځکه نو برید مو پرې وکړ. امیر عالم هم په لومړي سر کې هېڅ همت نه باله. خو چې ما ته یې وکتله نور یې نو 2 خپلې کړې او 2 پردۍ و اصفهان ته وتښتېده. له دې سره تیار موږ له کندهار راوتي وو نو د مشهد په لور روان شو او شاه ولی خان پوبلزي چې د یو ټولې مشر و دا مو شمالي ولایت ته ولېږه تر څو هغه صحیح کنټرول کړي. د مشهد پوځ بغیر له کومې جګړې څخه تسلیم سو ځکه چې دوی یې ځل مخکې هم زما د پوځ له لاسه مات شوي وو او بیا ځل یې نه غوښتل چې مات سي. یا نه پوهېږم کومه بله خبره به امکان لري دومره توان یې نه درلود تر څو زموږ سره ډغره ووهي یا به اقتصاد ښه نه و. په هر حال مشهد مو د نادر لمسي شاهرخ میرزا ته وسپارم او په خپله د نیشاپور د نیولو لپاره روان شو. نیشاپور مو هم لکه د هرات محاصره کړ. هېڅ فرد نشوی کولی له دې هېواد څخه ووځي. خو د نیشاپور واکمن عباسي قلي بیات مقاومت وکړ او په محاصره کوونکو به هر وخت برید کاوه. زموږ د عسکرو تعداد کم و او وسایل هم نه و. بل په غرونو کې وخت تېرول و او ژمی هم رارسېدلی و. بیخي یخني وه. نور د شپې په دې غرونو کې وخت نه تېرېده نو ځکه مو د نیشاپور محاصره ماته کړه او بیرته کندهار ته راستنه سو. پوره 1 میاشت مو په کندهار کې په ارامه تېره کړه. خو یوه بله بلوا راپېښه سوه. د بلوچستان خلکو د نصیر خان په مشرۍ بغاوت وکړ. زما هم نوره غوسه راغله او رأسا ورپسې د خپل پوځ سره ورغلم. خو دا چې دوی هم پښتانه وو نو اول مې ورته وویل چې جنګ ته نه یم راغلی اسلحې کښېږدئ او د پاڅون نه تېر شئ. تاسو اوس غلامان نه یاست بلکې د خپل سر خلک یاست او ستاسې مشر هم ستاسې په ژبه له تاسې سره غږېږي. تاسو د نصیر خان په پښتو مه تېروځئ هغه مو تېر باسئ بلکې د خپلو مسلمانانو مشرانو اطاعت وکړئ. انشاءالله بریا به زموږ وي. د همدې خبرو سره د بلوچستان خلکو پاڅونونه هم غلي شول او د بلوچستان ولایت په دربار کې مو د پاڅون کوونکو مشران وګمارل تر څو خولې یې وربندې شي. خو بیا مې هم پرې باور نه درلود ځکه چې هسې نه زه به د بهر په جګړو بوخت یم او دلته به دوی پاڅونونه کوي. نو ځکه مې د همدې پاڅون کوونکي مشر نصیر خان راوست
د ټول بلوچستان ولایت دربار مې ورته ورکړ تر څو هر څه کوي خپل کار چې زه راځم تر هغې خو به ارامي وي که نه بیرته راغلم کندهار ته کال 1940 دا ځل مو د نیشاپور د نیولو لپاره ښه پوره تابیا ونیولم د پخوا په څېر مو هغه نفر چې بې زړه و لومړی مو هغه بې اسلحې ور ولېږل بیا مو ورپسې اسلحه دار عسکر ور ولېږل تر څو عسکر په جګړه بوخت وساتي دې اسلحه دار عسکرو ته مو د ډېرې چالاکۍ تمرین ورکړی و د دوی یو نفر به د 11 نفرو سره مقابله کوله او مخالف 11 نفر به هم په دې نه پوهېدل چې مخکې ته مو د غره تر شا یو نفر دی ځکه هغه به په لږ وخت کې د ډېرو طرفونو نه ډزې کولې بې اسلحې عسکر تر شاهي ماڼۍ پورې رسېدلي وو او په ګاډیو کې مو ورته توپونه او وسلې ور ورسولې هغوی شاهي ماڼۍ کلابنده کړل خو زموږ نور عسکر د عسکرو په منځ کې نه شوی تللی ځکه د نیشاپور ډېر لوی پوځ و او زه نه شم تېرېدلی با جګړه د هرې خوا ونښتله ما د عسکرو په منځ کې تر شاهي ماڼۍ ځان ورسوه هر کله چې عباس کلي بیا ولیدل نو همدا مهال د خپلو عسکرو په ذریعه پر موږ برید وکړ موږ هم په شاهي ماڼۍ برید وکړ که څه هم دا د شاهي اصولو خلاف کار و خو زموږ عسکرو ورته اول نه اخطار ورکړی و ځکه نو شاهي ماڼۍ ونیول شوه او په ټولو عسکرو د مرکز رابطه قطع شوه ځکه یې مورال خراب شو او نیشاپور هم فتح شو دا وخت خبر راغی چې شاهرخ مرزا بغاوت کړی دی بس همدا بغاوتونه وو او موږ پرې سر وو ځکه نو زه بیرته مشهد ته راغلم شاهرخ ته مې وویل د لوی امپراتور داستان درنو قدرمن اورېدونکو دا چې څه یې ورته وویل او نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه در بیا ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته